دا چې ستاسو په لاس کې دي دا یوازې تسپې نه دي، دا د کندهار د غرونو یوه ټوټه ده. دا د کلونو زحمت دی او دا د یو پټ هنر کیسه ده. نن به دا کیسه د پیله تر پایه وګورو. د دې کسب او د دې ارزښتناکې ډبرې ارزښت و قیمت چې نور هم ډېرېږي، اصلي کیسه د دې ځایه شروع کېږي. سلامونه بابا جان. وعلیکم السلام علیکم. سیز په خیر یاست؟ خیر و خیراتی. تاسو سیز په خیر راغلي یاست؟ سلام و رخصت در کې عمر ډېر شه خدمت. حاجي صاحب څو کاله کېږي چې دلته ته اخته یې یا په دې کسب کې ته اخته یې؟ دا د تسپو جوړولو څونه کلونه کېږي چې ته شاه مقصودي ډبره پېژنې او د هغه سره د لاسو کار دی، شناخت دی؟ زما چې دی د دې کار سره وپیدا 18 کاله کې زه دا کار کوم. د دې کار سره وپیدا دا دغه کې راول د واره چې وې دا شاه مقصودي وې دا موږ دغه کار کاوه. بیا د دې ځای سره ولاړ سره بیا ولاړ کلاتی مو راکښلې کلاتی مو جوړولې. بیا دلته د میانیکو ورته وایي په د میانیکو کې مو ډبرې پیدا کړې بیا مو هغه کاولې. هغه چې مو جوړې کړې بیا را ولاړ سره بیا دغه په کابل کې کان پیدا سو مایپر ورته وایي په د مایپر کې مو کار کوه. هغه ډبرې چې مو جوړولې بیا دغه پیدا سول څه بله چینایانې پیدا سولې. چینایانې بیا جوړولې بیا را ولاړ سولو بیا دغه جلال آبادي پیدا سولې. جلال آبادي څه بس بلا دغه قسم دي زما بس بلا اخته هم د 18 کاله کې په دغه قسم دي چې زه په څو بس پیدا په دغه قسم کې بس دې سویم. 18 کاله ته په دې کسب کې اخته یې او 18 کاله ستا تر لاس دا ډبرې وځي راوځي، نو څومره به ښه په پوهېږې چې دا اصلي ده دا بدله ده؟ انشاءالله دغونه په پوهېږم چې دا ما زه راښکاره کړي انشاءالله زه درته کوم چې دا پلانکۍ ده دا پلانکۍ ده دا پلانکۍ. خو زه به تللم دا شاه مقصود چې موږ راوړلې دا خپله مو راوړلې و دغه لام ورته وایي دا د لام کانو خورا ښه لام ښې ډبرې وې ښه ژړې ډبرې وې نو هغه کان دغه اوبه وکړلې. چې اوبه یې وکړې بیا دلته دغه چې پیدا سو کلاتي چې پیدا سولې نو هغه کان مو پرېښاوه بلا بیا مو دغه کار ته لاس ور واچاوه. حاجي صاحب د شاه مقصودي اصلي ډبرې ارزښت په بازار کې د خلکو په منځ کې یا په نورو هېوادونو کې څومره ډېر دی؟ هغه اصلي خو نو چې دی دا څه چې ډبرې وې پر شاه مقصودي خرڅېږي. اصلي ډبرې چې وې پخوا چې وو د اګر پر شاه مقصودي خرڅېدل. اوس هم وپیږې د ایران ته چې وړي د مشهد ته چې وړي ګرده وپیږې پر شاه مقصودي خرڅېږي. که کابلي دي که چینایانې دي که دا نورې دي که دا نورې دي دا ګرده وپیږې په دغه خرڅېږي په شاه مقصودي خرڅېږي. او سوال هغه داسې دی چې هغه ډبرې چې اوس پیدا سي د هغه ډبرو دانې وپیږې د تسپه په 2 لکه په 3 لکه خرڅېږي یوه جوړه تسپه. مګر اوس هغه تسپې نشته، اوس دغه تسپې چې وپیږې په 300 په 200 په 250 په 200 په 300 داسې خرڅېږي. حاجي صاحب دغه د شاه مقصودي کان چې و د شاه آغا زیارت کې چې و دا تقریبا په څو کلونو کې پای ته ورسېد یا خلاص و؟ دا په ښه ډول سر راویستل سو که یا خو دا بس بلا دغه کول کار بیا کاوه بلا هغه ځای بیا غار کړي او څه ټوټه بیا ځینې وکښل هغه ځای به دغه سپات سو بیا بل ځای تور حمله کړه. بیا چې بیا هغه ځای وکښي وپیږي څه ډبرې بیا پیدا کړې بیا هغه پرېښاوه بیا بل ځای تور حمله کړه. اخر هغه و چې هغه کار بلا ختم یې کړي دغه یې بې خونده سو بیا دغه مسلکي ډول نه راووت یا په هغه دغه په رقم نه راووتې دغسې دغه کړي. او بس نو دا نور دغه دي بس بلا شاغونډه بابا ته چې وخېږي شاغونډه بابا څه بله داسې لار تللې ده بس هغه د لارې څه وپیږې قرار بیا دغه کوي. اوس هلته دا کار کوي دغه تورې ډبرې دغه شیان نه خلاص تورې بیا هلته دي هغه هلته دي هغه او وینې ژړې و دا دغه پاکې و هغسې د پخوا په رقم نه پیدا کېږي. شاه مقصودي ډبرې خو نو په دې خاطر هم ارزښت درلودی چې معتبره وه د شاه آغا زیارت په څنګ کې یا شاه مقصود هغه د زیارت په څنګ په نامه ډېر شهرت درلودی ډېر دغه یې درلودی ډېره پاکه ډبره وه معتبره وه. هر سړي د دغه دپاره غوښته د تعویض دپاره د خورجې دپاره د دغه دپاره به دې غوښتل. چې هر یو به زاري کوي چې دغه شاه مقصودي ډبرې راکړي دا موږ خورده کوو یا په اوبو کې اچوو دا بیا موږ څښو او په دې موږ ته شفا راکړي.
دا هنر یوازې کار نه دی، دا یو ژوند دی، یو مهارت دی چې له پلار څخه زوی ته رسېدلی دی. دلته هر استاد خپله ځان ته یو کیسه لري. اوس چې د زما مخ ته تاسو ګورئ، نن سبا په بازار کې دی ټول ته شاه مقصودي وایي. د شاه مقصود هغه د زیارت په څنګ کې چې کوم کانو د هغه ډبرې ته شاه مقصودي ډبره ویل، نو هغه به شاه مقصودي تسبیح یادېدلې. حاجي صاحب نن سبا دغوندې ډېر رنګونه دي، دې ټولو ته په شاه مقصودي وایي. اصلي شاه مقصودي څه شي وه، څه رقم وه، څونه ارزښت یې درلودی؟ اصلي شاه مقصودي ژړه وه پخوا، هغه ورکې سولې، هغه اوس ورکې سولې، اوس دغه تورې وو، دغه داسې بل رقم رنګ یې دی. دا رنګ او دا رنګ دغه شاه مقصودي دی، دا اصلي شاه مقصودي. او اصلي شاه مقصودي او هغه چینایانې دي. دغه چینایي ده. او دغه کابل دی. شش هغه کابلی دي. دغه لاجور دی د بدخشان. واجب ورته دا د لاجور دی د بدخشان. دا هم د افغانستان یو ستر کان دی لاجور. نو دا ټوله په شاه مقصودي یادېږي. شاه مقصودي تصویر راکړي خلک چې راکړي. څو کاله تر مخه اصلي شاه مقصودي ډبره وه او اصلي شاه مقصودي تسبیح پیدا کېدلې؟ 80 کاله د مخه ډبره وه، 80 کاله، 80 کاله، مقصد در 80 کالو پورې، 80 کاله لا ما رانیولې ده تسبیح. بعد هغه زه د 80 کالو یم، نو د 20 کاله زما په استایي کې تېر شولم، په شاګردي استایي کې. بعد هغه زه راولاړ شولم، بیا مې رانیولې دي 80 کاله بعد. یعنی 20 کاله تر مخه له هغه اصلي شاه مقصودي ډبره ډېره کمه سوله، کامیاب ته سوله. 20 کاله د مخه، 10 کاله د مخه هغه اصلي ژړه کمه سوله، نه پیدا کېدله ولا په غرو کې. ځای د هغه یو ځای و د شاه مقصود هغه د زیارت په څنګ کې کان. معدن یې ورته ویله، معدن لوړ دی، په غرو کې دی. هغه معدن یې ورته ویل، هغه ژړې ډبرې کولې. اصلي معدن هغه جلا دی د دغه د شاه مقصود په غرو کې دی. هغه اوس بیخي هغه اصلي ډبره و، هغه ښه شی اوس ختم سوی. هغه ختم دی، هېڅ نسته، دغه راوځي، دغه تورې و، دغه شان راوځي. اوس دغه تور او هغه دغه نو بیا هغه په اصطلاح دوام لاس شی دی یا هغه اخر لاس شی دی. او اخر لاس شی دی. پخوا دا یو ډیر عام کارو، خو نن ورځ دا کرار کمیږي. خوږو لیدونکو، تاسو ته به هم سوال پیدا کیږي او ما ته خو پیدا دی دا سوال چې آیا د تسبو جوړول د پخوا څخه دغه رقم وه لکه په دې برقي ماشین باندې چې جوړیږي؟ حاجي صاحب وایي چې 80 کاله تر مخه تسبیح دلته جوړېدلې، نو آیا هغه وخت هم دغه ماشینان وه که نه وه؟ دا سوال به د دې استاد څخه وکړو. جوړ په خیر استاد. ستړي مه شئ، خیر په خیر، خیرات دی، ژوندی اوسئ. استاد د څو عمر یې؟ تقریبا 14 عمر دی. په دې کسب کې د دغه حاجي صاحب په پرتله لږ دی. حاجي صاحب کیسه نه کوي تا ته چې مثلا موږ څه وخت چې تسبیح جوړول په کم ترتیب وې او اوس یې تاسو جوړوئ دا په کم ترتیب؟ کیسې کړي دي، نو خو ما اورېدلي دي زموږ د دې د تسبیح سازان چې دي مشران، یعنې ډېر عمر یې دا کار کړی دی، د ډېر عمر څه دي. نو زه په خبر یم چې دوی سره کم پخوا تسبیح سازي کول او موږ اوس په نوې ټکنالوژي او په دا ماشین او په دا کوو. بلکل. نو پخوا چې وې، پخوا د ډبرو ارې نه وې چې دا ډبرې اره کړي، دا داسې غټې به وه
بس په چکش بیا واله کوچنۍ کوچنۍ دانې به ځین جوړولې نو بیا داسې نازکې آرې راغلې چې دا ډبرې داسې چکۍ ځین جوړې کړي لکه دغه چکۍ نو دا بیا وسایي جوړه سوله دا چکاوالاته چې دا ډبرې ماتې دې ته ډېره وسایي جوړه سوله او پخوا چې هغه اول سر چې دغه د چکې به یې کولې دا بیا ډېرې سمې چکه کولې چې بیا نور خلک به ورته ناست وه امبور به ورسره و د امبور نه دی په امبور بیا دا دانه داسې ونیوله غټ سوان دونه سوان به و په دا بیا دا رقم سوانوله بیا بیا په لاس بیا سوانوله نو بیا زموږ یو سپین ږیری حاجي صاحب و هغه ویله و زه دغه ته ورغلم مسترخانې ته په مسترخانه کې وایي دغه ګلنډر ما ولیدی نو زما په موټر اخته دی زه د ګلنډر ته ګورم دا خپل قسم مې په دماغ کې راغلی چې دغه چې دا زموږ دانه ورته ونیول سي دا به نو څنګه وي هغه یو بل شی نور کار پکوي هغه نور کار پکوي نو دی چې و پیسهدار و په هغه شپو کې پیسې درلودې چا دونه زړه نه سوه کوی دا کمې رانیوي کې تاوان وکړي نو باره ده ویل ول ما یو دانه ګلنډر رانیوی یوه دانه مې دا خښته رانیول وایي چې ګلنډر مې رانیوی موږ سره ناولاده و هېڅ چا نه لیدلی و نه کتلی و بیا مې ول دلته سیخان ورکړله ول باره مو په لبړانو و په شانو ټینګ وتړئ ول باره چې دا خښته مو وربسته کړل ول دا رقم دانه مو راواستل هغه په امبور چې یې سوانوله وایي هغه مو داسې ورته ونیوله چې هغه کار وساس و نه چې هغه بل به 2 تسبې یا 3 تسبې د ورځې کولې دغه نفر چې دا ګلنډر ته بیا ونیول 10 تسبې 12 تسبې به باره کولې یعنې وسایي جوړه سوله د دا سوان دپاره دغه ګلنډر ګرسره جوړ شو د دغه سوانه څه بیا یو د بل چا ورته فکر سو چې دغه خطونه ور واچوي دغه خولې ولې چې کوي دا خولې چې یې راټولوي د دا دانې ده ول دلته به موږ یو خط ور واچوو دا خط په باره پشکې وسایي جوړه شو هغه یو 2-3 دانې اول سر خو هر کار څوک زده کوي ډېر په تکلیف یې زده کېږي مګر چې هلته ورسره وساس و چې هغه خولېول والا به 2 تسبې 3 تسبې یا 4 تسبې جوړولې هغه به 10 12 15 تسبې بیا باره جوړولې خو هلته ماشین کار سو وسایي سوله بیا دغه د سري کېدو دغه یې نه دي دا دانې چې سري کوي دا پخوا بیا داسې کمانچه دلته داسې ور واچوه بیا بیا دلته داسې لاس پر کښېښوي په یو شی به یې په لاس کې نیولي هغه بیا داسې پر تنجې کښېښوي دا لاس بیا دلته دا داسې کوي یا برما به سرخېدل راڅرخېدل دا دانه بیا سري کول نو بیا خلکو فکر وکړي وایي راسي دا رقم شی ورته جوړ کړو چې په سر کې برمای هغه دغه نه دی کیبل د کیبل رقم شی ورته جوړ کړي هغه چې بیا پر کښېښوي سري کوي بیا مګر کږېدی به بیا یو رقم دونه کوچني کوچني ماشینان وه د دا ولډینګ کې کارېږي بیا دا ورته راواسي یو کوچنۍ برمای ورته جوړه کړله هغه ډېر لیول و په پلاس یې اوس داسې ورته نیسي دلته یې ږدي د پر اکښته یې کسرې سي چې پر اکښته یې کسرې سي تکلیف اوس بیخي وسا دي ډېره وسایي جوړه پخوا به یوه جوړه تسبې په ډېر عمر جوړېده ډېر عمر به جوړېدلې اوس اسانه جوړېږي ډېرې جوړېږي نو دا د خلکو ته وسایي جوړه سوله پخوا خلک کیفیت یې هم هغسې دی لکه په لاس کیفیت یې هم هغسې دی وایي مشکل دا لا ډېر ښه خوند پر کوي او دا ساپېدی نه دی دا ساپېدی پخوا بیا دا رقم کیله ورته جوړه کړې و دوی وایي کیله وه هغه به دا رقم یوه دانه بیا راواخیسته داسې بیا دلته بیا داسې په دا سر کې ورکړه یوه دانه بیا دلته داسې په سر کې دلته بیا بل شی داسې سرخوي لاسي شی دا داسې بیا سرخوي دلته بیا داسې شی ورته نیولي هغه بیا داسې ورته سرخوي قلم بیا ورته نیولي هغه پورته و کښته بیا وي او بیا بل شی داسې ورته ونیوي هغه بیا صافوي ماوه دا یوه دانه بیا ډېر په تکلیف جوړول مګر اوس دغه یوه دانه چې زه دلته درته جوړ یې کړم اوس هغه شی نسته دا یوه دانه زه یعنې 10 دانې زه په یوه دقیقه کې جوړوی سم هغه بیا په یوه دقیقه کې په 15 دقیقې کې بیا 2 دانې جوړوی نو دونه وسایي جوړه سوله دا د وایي مجبوري چې ده د نوښت لامل ګرځي نه اوس موږ مجبوره وو دوی مجبوره وه موږ ته خو وسا کسب راورسېد هر څه له یوې ساده ډبرې پیلېږي یوه داسې ډبره چې په ظاهره عادي ښکاري خو ارزښت یې د دې په پېژندلو پورې تړلی دی ښه شامقصودي نرمه صفا او درنه ډبره وي لومړی ډبره ټوټه کیږي تر څو د کار وړ سي بیا هره ټوټه د لاس او ماشین په ذریعه شکل اخلي تر څو د تسبو یوه دانه ورڅخه جوړه سي
دلته دقت تر هر څه مهم دی. یو کوچنی خطا ټول کار خرابولی سي. اصلي ښایست یې له پالیشه وروسته معلومیږي، هغه وخت چې ډبره ژوند واخلي. او بالاخره دا ټولې دانې سره یو ځای کیږي، یو بشپړ د تسپو لاړ ورڅخه جوړیږي. کله چې تسپې بشپړې سي نو خپل سفر بازار ته پیلوي. دلته یې ارزښت ټاکل کیږي، ځینې یې ساده وي او ځینې بیا ډېرې قیمتي وي. ځینې خلک یې د ذکر دپاره اخلي او ځینې بیا د تبرک او ارزښت په خاطر د ځان سره ساتي. دا هنر له ستونزو خالي هم نه دی. نن ورځ ډېر لږ خلک پاته دي چې دا هنر یا کار مخته وړي. دا یوازې یو تسبیح نه دی، دا د یو انسان د ژوند کیسه ده. که دا هنر پاته نسی نو دا کیسه به هم ورکه سي او شایي یو وخت به دا یوازې یو یاد پاته وي.